هغه 12 کارونه چې مېرمنې یې په ګډ ژوند کې ډېر خوښوي او د ګډ ژوند خوند او ارزښت ورباندې زیاتېږي. لومړی د هغوی د ښکلا یادونه کول دي، مطلب خاوند یې د مېرمنې د ښکلا یادونه په زیات اندازه سره وکړي. په دې باندې د مېرمنې او خاوند ترمنځ ګرانښت او مهرباني زیاتېږي. دوهم، په کوچنۍ ډالۍ یا خوراکي توکو لکه ککو باندې د مېرمنې نازول دي. دریم، د ناروغۍ پر مهال مېرمنې ته ډېر پاملرنه او هغې باندې پوښتنه کول دي. څلورم، د مهربانۍ په شکل مېرمن په سر او تندي باندې ښکل کړي تر څو مقابل طرف ستاسې ګرانښت او مهرباني احساس کړي. پنځم، کله چې کور ته ځئ نو په خوشحاله او ورین تندي باندې کور ته داخل شئ. د کورنۍ د نورو غړو باوجوده مېرمن سره مو هم په مهربانه لهجه باندې روغبړ وکړئ. هغوی به ستاسې له طرفه د احترام احساس وکړي. شپږم، سهار مو نیکمرغه او ښه شپه ورته ووایاست په داسې شکل لکه د نامزادۍ په وخت کې چې مو ورته ویل، مطلب په احترامانه او د مهربانۍ په شکل سره. اووم، مناسبې خبرې، بانډار او ګپې ورسره وکړي تر څو مقابل طرف مو په نوي کور کې د یوازیتوب احساس ونه کړي او ستاسې کور د خپل کور په شکل، تاسې د ځان په شکل، والدین مو د خپلو والدینو په شکل سره وګوري چې په نتیجه کښې به تاسې یوه ډېره خوشحاله او په زړه پورې کورنۍ ولرئ. لسم، همیشه ورسره وغږېږئ، هغوی ته د خبرو لپاره وخت ورکړئ، خبرو ته یې غوږ ونیسئ او نیوکه مه ورباندې کوئ. تهدیدوئ یې مه تر څو هغوی په خوشحاله زړه ستاسې په کور کې ژوند وکړي او د کور له هر کاره مو د ستړیا او خفګان پر ځای خوند واخلي. یولسم، هغوی تشویق کړئ. که هغوی هر څومره د کور په کارونو کې لږ برخه اخلي بیا هم تاسې یې تشویق کړئ او د دوی د خوشحالۍ لپاره د دې ډاډ ورکړئ چې کورنۍ مې ستاسې د چلند او خدمت کولو څخه ډېر راضي ده. طبیعي خبره ده چې د هغوی په چلند او خدمت کولو کې به مثبت تغیرات ووینئ. دولسم، د مېرمنې په شتون او نه شتون کې مو خسرګنۍ ته د مېرمنې ستاینه وکړئ او د خسرګنۍ څخه مو په ښه روزنه او تربیه کې مننه وکړئ تر څو ټول د ښه او خوشحاله ژوند کولو لپاره کوشش وکړي او داسې څوک ستاسې ترمنځ راپیدا نه سي چې ستاسې ترمنځ منفي ټکي راپیدا کړي او ستاسې خوشحاله کورنۍ په جنجال او خفګان کې واچوي. مننه کوم چې زموږ طبي سپارښتنې تعقیبوئ، نظر مو راسره شریک کړي او زموږ طبي سپارښتنې د خپلو دوستانو سره شریک کړي.